السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر ما چې د دې نننی ولاګ شروع کړو. زموږ سره اوسئ او دا ماحول دی چې خن په خن واړه راوتلي. څه کوئ وړو؟ ښه او میخې خلکو راویستلي دي، موسم ښه شوی دی، اوبه کول بوزي او دا ماحول دی. زیړ زیړ ګلونه پکې لږ لږ لګېدلي او دا پکې بره نخترې ښکاري او دا سیلۍ پکې چلیږي خوږه خوږه. او زما نن کلي ته مانځله ځمه، نو انشاءالله زموږ سره اوسئ او ویډیو وګورئ. دا مخامخ کلي ښکاري، تاسو لیدلی شئ او دا پکې ګلونه زیړ دا په دې شلتالانو کې هم ګلونه شوي دي او دا ماحول دی. دا د کلي نظارې دي، د دې طرفه داسې ښکاري. دا بیزې پکې غرمو ته راوتلي. دغه حل دی، نو دغه حل احوال دی، تاسو لیدی شئ. او زما کلي ته مونځ به هلته کې کومه او بیا د هغې نه پس به بیا چې مونځ وشي هغه د کلي ماحول به راته ښیم چې خلک ټول له مانځه نه راوځي. او نور دغه حل احوال دي. نو تاسو ته پکې څه وښیم، څه پکې سجیسټ کوئ که نه. او دا پکې ښکلی خان راروان دی، راغی مانځله. څنګه چل دی ښکلی خان؟ روژه خو 11 ده که څو؟ شپې له وایي 12 او سبا شپې 14 ده. خیر وایي 14 ده. خیر نور خیر دی الحمدلله. بس مانځه ټیم دی، مونځ به وکړو. تاسو چېرته ځئ؟ خیر دی. زه تلمه کلي ته او ما د کلي دا ماحول دی مسافرو ته پکې مو وښایو. اوس مسافر د خدای پاک ساتي نه. امین امین. هغه پکې ماما را روان دی. خیر دی، تاسو ښه ما ورځې تاسو لیدلی شئ دا اوبه بهیږي او دا پکې مین الله پلار دی. السلام علیکم. خیر دی الحمدلله. بسره پکې دا حل احوال دی، تاسو لیدلی شئ دا اوبه بهیږي، دا ډنډې اوبه دي، نو پکې ګنده غونته کېدي. نو کلي ته رالو، د کلي نه بهر دا ماحول ښکارېږي. سیسټم دا حل احوال دي. راتو غونته کې ته چې کوم دی رالمه او مسجد اته منټه او یوه ده، ما یې چې په پاو باندې دی، هغوی په نیمه دی. نو اوس به دا انتظار دلته کې کوو، تاسو ته به دا ښایو. دا د کلي ماحول دی او دا د مین الله دوکان دی، فیض علي خان دلې پکې ولاړ دی، ټول په حالاتو باندې باس شروع دی. درلو دا په جنګونو باندې حالات خبرې شوري دي. السلام علیکم. برابر خیر ده الحمدلله. الحمدلله. روزي څنګه پاس کیږي؟ موسم ډېر ښکلی دی. خو ښکلی دی الحمدلله. ډېر سپیشل موسم دی. موږ د باران پته مې باران به کې نه کېږي. بس الله دې وکړي. نور تاسو ښه؟ خیر دی الحمدلله. روژه څنګه ده؟ روژه خو ډېر ایوان ده، ډېر ایوان ده چې څونه تعریف وکړم نه کم دی. تږی کېږي په کوکې کې؟ 8 غنټې خیر نه ده، 10-11 غنټې ده. خو لکه موسم یې داسې دی لکه چې 8 غنټو روژه موږ نسو لکه. نور خیر دی الحمدلله. د کتونکو ته هرکلی وایو او څوک چې دا زموږ دا ویډیوګانې ګوري بس موږ هغو ته سلام کوو او خپل حفاظت کوئ، خپل خیال ساتئ. مهرباني. ډبل لوټۍ راکوزوئ. خیر دی الحمدلله. ډبل لوټۍ دي، ډبل لوټۍ کولو دا خپل بچی سینما ډبل لوټۍ خوري او دې په لار کې بس دا حلاوال دی د کلي. او هغه پکې بختر علي دلې ناست دی او دا لرګي راوړي دي، هغه پکې دا ماحول دی. دا ډنډې غاړه ده او دا د دې طرف پیسه او دا پکې بله کوڅه ده، دا به درته پکې هم ښایو. دا پکې د ډاکټر صاحب سټور دی، هغه چاپ دی. او دغه حل احوال دی، دا کلي دی. اوس به ځو مانځله، نو په مانځه کې بیا ویډیو کوو. ته ګزار کو دا سوزه کې او اوس چې کوم دی نو هغه طرف ته ګزار کو. دا نمونه حل دی، تاسو لیدلی شئ. راوختو تی اوس به ځي په خوا باندې یا لکه ډېر په سختو باندې ووتو تی.
تاسو لیدای شئ جومات دی دا لاندې چت دی پکې خلک سبقونه وایي لمونځونه کوي دا روان دی نو لکه اوس پارتاو شوی یم شپږ منټه پاتې دي شو ماحول صداسي دی ایاز دی السلام علیکم ایاز دا تاولا دی خیر تاولا دا پکې چې دی نو نوم مې رانه شو اعزاز دا د دې ولاګینګ دا سهم سره دیونه ته پوښتنه کو څنګه چل دی یار ایاز خیر ده شکر ده تاسو خیر روزه څنګه ده وجو خده ماشاءالله نارمل ده نارمل لا پوری تیری تګه کی وګه کی نار څه خبره برابر دي ها او مینوال ته پکې څه بشیره مینوال ته با سوې غو بس دغه منځو کو سره وته او د کلی د خپل ماولنا مزه خلو د خپلانه مزه خلو ولاړ کیږي او غوړي شربت او نیمبو ترې پکې لکی یرا هغه خو هغه ته خو چې په روزه کړهونه نشي نو سره روزه نشو اوس په تاولا سره خبرې کوو تاولا څنګه چل یاره خیر د سلمان خان تاسو خیجی خیر ده الحمدلله څنګه روزه څنګه ده روزه خو ماشاءالله د پسرلی روزه ډیره ښکلې روانه ده ها او څنګه روټۍ ترې پکې لکی که شربت ته بس ها شربت ته پکې دونه ضرورت نه راځي ها او ها په روټۍ کې دي څه خوښې دي سپیشل سړی شي روټۍ کې ها د پېشمنی په ټیم باندې مې داسې غوړي او ګابین خوښي او بیا وروسته داسې د روژه ماتې په ټیم کې مې بیا دا مثالدار انګورې خوښي مثالدار استا په کې دي په دې سیستم کې ستاسو خوښي یاره په پښمنۍ کې خو تیار سه غو بیا روزه یې کنه هغه کې خو کار سه بخوري په دې روزه ماته کې دا بریاني کنه با او د ګوړي شربت ورسره او څنګه چل پیرستا سي حساب دی روزه څنګه ده روزه خده یار بس لکه ګرانه ده یار ګرانه ده وګې شي ست دی پکې لا شي ده یار چې یو جی کو به کنه هغه ټول یو څه جی کو با کاټن سټابري دی ولا جدا مې خړل او په خوراک کې د څه خوښي لکه څه سپیشل ډیش سره لکه دمپوخي جو خبره چې دمپوخ خورم چې دا به مګزارو دمپوخ باندې گزاره کې قلاري نو ډیر رانه ته ها دا پکې ترز وې ده ولالا ده سړی ولاړ مانځله بوست اول ولاړ چې زه به څنګه وایرل کېږم اعزاز مشوره راکړه بیا د دې خو ډېره اسانه سیمپل مسله ده یاره کله بشام چوک ته ده هلته هره ورځ جنګ کېږي جنګونه ټورنمنټ ده که ته نه ځې زه به ځم زه به تا ته ویډیو درلېږم مسله به حل کېږي ډېر ژر به وایرل شي صحیح چې داسې کوو ښه دا شی لایک کوي فالو کوي که نه نو بشام چوک ته ځو جنګونو له هغه ریکارډ کوو سړی خبره جنګونه چې جنګ نه نور ته سیټ ټکیږي زه په خپل قصابي تخته ختم فې موږ د مخې د نخ کاری کنه هغه ځکه تاسو دایله شي دا په چترې باندې راکوزیږي پیراګلایډینګ مو ته وایي تاسو یو ته هغه دا روان دی دا زموږ د کلی نغار نه راټوب کړلی
خاچ غونډه کې پکې ښکاري نو شی څه شو کریم الله دې اوس به سیریس کېږم بیا به ویډیو کوم ځان سیریس کوه ته ها السلام علیکم کریم الله وعلیکم السلام څنګه چللی ښه خیر دی الحمدلله تاسو ښه خیر دی الحمدلله څنګه روژه څنګه ده یاره روژه خو ماشاءالله ډېره ښکلې روانه ده ښکلې ده وږی شوی تږی شوی څه حساب کتاب دی بس نه وږی شوی یم نه تږی شوی یم الحمدلله ښه برابر یو برابر یې بازار نه اوس رالې بازار نه په دې ساعت باندې ګوړې شربت ته دیړه شوی دی خوله کې ورته اوبه راغلې ډېره ګوړې شربت مې مې ګرمایش مې لږ سیوا دی ګوړې شربت ته مې وړه شوی دی ښه ښه نور حلوال هر اول خیر دی زه چې ښه یې نو مینوال ته پکې څه مینوال ته اوس سر دوا سلام وایو مسافر ته خصوصي دوا سلام اوس د کلي نه راواپس شو چې کوم دی نو کور طرف ته را روان یو او ماحول ښکلی ګرم ګرم دی په دې لاره کلي کې ډېر زیات سوری او یخ او دې طرف ته چې تاسو کتی شئ ښکلې غرمه راختلې دی په سړي خواږه خواږه لګي چې لکه ډېر ټایم دی سوري ته وشي او چرګې دې سړی پې پروګرام وکړي که نه پټی کې او بس پروګرام پې وکړي نو لکه کورنۍ چرګې سړی په دې روژه کې هسې وږی وږی هر څه وایي چې ومې خوړی بیا چې روژه ماتې شي بیا څه نه شي خوړی او ځو به کور ته او اوس چې کوم دی نو د روټین مطابق چې نه بهر ته راووتو پټي طرف ته او د وړو د مدرسې هم چوټي شوه دا ځای ولاړ دي او قاري صاحب دی او دا قاري صاحب دی او دغه فضل امین دی السلام علیکم قاري صاحب فضل امین السلام علیکم قاري صاحب خو سلام جواب هم نه ورکوي چاله اواز یې سلو دی قاري صاحب باندې روجې اثر کړلی سهار سهار کې ماته قار شوی او تراو په کاته کې راټینګ کړی وم دا حلاوال دی واړه ساغت لکې روان دي ماحول چک کوي ماشاءالله او د ونې چې دی نو د یم ګلونه کړي لیچه د دا ډېر ښکلې لیچه ده دا چې وشو کې که نه او پکې ته یې داسې چالو کې نو دا پکې ته سره ده له پاسه شنه مي اکثره او پکې ته سره شي نو دا ډېره ښکلې لیچه ده او بس ماحول دی روان دی ځو پټي ته خوا طرف ته ورځو چې څه حساب کتاب دی دا ځای لږ ډیران په مې ویلی و یو کس ته نو هغه راوړی دی د پچو ډیران دی او تاسو چې کوم دی نو لیدی شئ دوه ګوړي دا دي او دوه ګوړي دا دي نو دا به دې ډکو ته اچو دغه کو دې غونډ پټي ته هم اچول غواړي ځکه شلخي پکې ډېر شوي دي نو دا ځای بله ورځ راته یو کس وایي کوم پټي کې چې دا شلخي ډېر شي که نه نو دې ته د ډیران ضرورت وي که نه ستاسو سره هم که د چا سره اکسپیرینس وي نو داسې پکې مینشن کوي چې لکه شلخ ډیران ورته پکار دی که نه پکار دی راته ښکاري نو دې ته را ډیران هم اچول غواړي نو بیا به تاسو وایئ چې اوس په ویډیو کې ته ډیران هم ډکو ته اچوې که نه نو بس دغه د کلي حلاوال او دغه ماحول چې صحیح جو هغه یې نه لکه اوس د دروغو کهانیانې او کیسې خو پکې نه شو جوړولی خیال دی او بس دا ماحول دی او لایک کوئ کمنټ کوئ شیر کوئ سبسکرایب کوئ فالو کوئ که نه چې کوم پلیټ فارم ګورئ د هغې مطابق کار پکې وکئ او اوس به ځمه کور ته او د دې ډیران هم څه غم کوم دا غاړې غاړې دې ته کنل غواړي بیا به ورته دا یو څو ورځو کې اچو دا ولاګ به په دې ځای کې ختم کړو سبسکرایب